دا دینه بعد یو سوال خور کړی دی چې زما دو بچی دي او غواړي دا چې الله ورله دریم بچی ورکړي، خاوند هم دغه غواړي چې الله دې موږ له دریم بچی راکړي. مسله دا دی چې د دې خواښې مور، د هلک مور او د دې خواښې هغه په دې خبره باندې نه ده راضي او وایي چې نه نور بچي به نه راوړي، نو په دې ټیم کې به د خواښې خبره منلی کېږي او که نه؟ شیخ ابو حسان اسحاق سواتی صاحب نه یو زنانه سوال کړی دی چې ما واده کړی دی او زما دوه بچي دي، خو خواښې راته وایي چې نور بچي مه راوړه، نو آیا زه اوس د خواښې ومنم نور بچي راوړم که نه؟ راځئ شیخ صاحب الله قیمتي جواب ورکړی دی، چېرته هم مه ځئ، راځئ موږ سره دا بیان واورئ. دا دینه بعد یو سوال خور کړی دی چې زما دوه بچي دي او غواړي دا چې الله ورله دریم بچی ورکړي، خاوند هم دغه غواړي چې الله دې موږ له دریم بچی راکړي. مسله دا دی چې د دې خواښې مور، د هلک مور او د دې خواښې هغه په دې خبره باندې نه ده راضي او وایي چې نه نور بچي به نه راوړي، نو په دې ټیم کې به د خواښې خبره منلی کېږي او که نه؟ دا مسله ګورې د دې خور چې کوم تپوس کړی دا ګورې ډېرو کورونو کې شته چې خواښې په دې هم پابندي لګوي، دېسې به کوي او دېسې به نه کوي، چې غوښتلي کله غوښتوله لاړې شي نو وایي دا دې راشي او بس دا به زموږ په سر باندې او دا به زموږ او خپل اختیار یې دی او خپل واک به یې او خپل دغه یې دی، موږ به یې داسې وګرځو داسې ساتو لکه خوږ لاس، او چې څنګه را واده شي او د دې د دې زوی سره میلاو شي بس دا به دوی لویه دښمنه شي. هغه څوک الله بیا د دې نه ساتلي دي چې الله پرې رحم کړی دی او هغه لږ دي، په دې به خفه کېږو نو هغه څه دي؟ هغه لږ دي که ډېر دي؟ لږ دي. او کله سړی تعجب کې پرېوځي ښه دینداره مور پلار هم په دې کې واقع شي. او ګوره یو خبره ته وکړم، په دې کې به ګزاره کوئ د مور پلار سره، یعنې مور پلار باندې به بدګماني نه کوئ، زر د هغې وجه بیان کوم ولې به ګزاره کړي. ګوره ته د دغه پلار بچی د هغه نه پیدا یې او د دغه مور نه ته پیدا یې او هغوی د سره تکلیفونه تېر کړي دي، ته یې دومره رالوی کړی چې هغه احساناتو بدله که ستا د نوح علیه السلام امر عمر شي که نه، او د سهار نه ماښام پورې وله دا خپې ښکلی به دې خپو کې ورته پروت وي، ته هغه احساناتو بدله نه شي ورکولی. د دې نه څوک انکار کولی شي؟ نشي. کور ته یو نوي جنۍ راله، دا هلک اوس د هغې سره لکه کمره کې ناستي او وخت تېري، فطرتي خبره ده د مور پلار له غیرت ورځي چې دا زموږ بچی و، یعنې ته وګوره دی اوس داسې تللی هلته ناست، دا فطرتي خبره ده. زه به درته ګوره یو بل مثال درکړم چې خبره ښه واضح شي. لکه اوس زموږ یو ملګری ډېر یعنې پوخ ملګری، سړی ورته نږدې زړه ته نږدې ملګری وي، ته یو مجلس ته ورغلې، دا ملګری ستا دا ناست دی چې ته په ډېر ناز کې او ته وایې چې دا زما زړه ته نږدې ملګری دی او زموږ ملګرتیا د 15 کالونه او موږ په یو بل ځان قربانه وو او تا د دې لپاره ډېر څه کړي دي. دې مجلس ته بل دریم کس راغی، دریم دا ستا دا ملګری د هغه سره ناست او څنګه یې ښه او خاندي او تا ته نه ګوري، ستا زړه کې خفګان نه راځي چې دا زموږ ملګری ته وګوره دی څنګه اوس، حالانکې څه دومره غټه قصه نه ده خو ملګری دی. نو مور پلار خو انسانان دي او د دې بچي سره محبت دی، مینه ده، نو دوی ته داسې یعنې دا بچی چې کله د دې ښځې سره میلاویږي رامیلاویږي او کمرې ته ځي راځي، دوی ته داسې محسوسېږي لکه چې دی موږ پرېږدي. دې خبره کې به د مور پلار سره ګزاره کوئ. او دا دور کیدی شي دلته چې ناست په تاسو کې بچا راغلی، کیدی شي په اورېدونکو کې په لیدونکو کې بچا راغلی، او چې بچا نه یې راغلی په هغه ټولو به راشي. دا ما ورته امینو زموږ دا بچي چې کله رالوی شو که نه او دوی ودونه وکړو او دوی به خپل بچي اوچتۍ لګوي او ښځې سره ګپ شپ لګوي او موږ یو ګوټ ته ناست شو، لازم به زموږ په زړه کې دا راځي چې وګوره په ده باندې ما څومره یعنې ما پرې سخته تېره کړې وه. او چې ښه بچی موږ دا نه وایو چې بچي ته چې د ښځو د بچو نه اخوا شو، نو چې بیا بېدینه وي او د مور پلار سره ښه نه کوي، د مور پلار یو ګوټ کې ځان له ناست وي، اکثر به بورچي خانه کې اوسېږي او دا هلک دې کمرې ته ځي راځي او دا بچي ځان سره وباسي راوباسي، دا مور پلار به نه که پکې انسانان نه دي؟
څه حق له دې ورکوئ که نه ورکوئ؟ نه ورکوئ بل حق. په دې به دې ګیله وشي؟ نه ده په کار کې. خو موږ دا نه وایو، زه ګوره مور پلار ته دا نه وایم چې تاسو یعنې شروع وکئ او چې سم په زړه کې راځي هغه وایي، خو تاسو ته مې یو خبره بیان کړه چې تاسو بیا هم ځان پوه کړئ. ګوره دا مور پلار ولې د واده نه بعد د بچي سره داسې قسم معامله کوي، نو د هغې یوه معقول وجه شتي. هغه معقول وجه هغه دا دی چې یعنې دوی کې هغه غیرت راځي فطرتي چې بچی زمونږ دی او اوس دغه پردۍ جنۍ نه تاویږي را تاویږي. نو په دې کې به د مور پلار سره لږه ګزاره کوو او دا عذر به وله منو، ځکه چې دا حالات ګوره په موت هم را روان دي. یعنې دا موږ زه دا نه یم چې په موت را روان دي زموږ بچي به بېدینه وي، نه نه، چې سم دینداره سم دینداره او سحر ماښام چې د کور نه وځي هم راله تندی ښکلوي چې راځي هم تندی ښکلوي، یعنې دومره ښه بچی چې دی هم بیا د دې ښځې سره ګرځي را ګرځي او د بچو سره بیا هم زړه ته یعنې پلار دی مور ده ته وګوره یعنې دې کس واوړېدو هغه طرف ته هغه یېره خو یې زړه کې که نو په داسې ټایم کې به مور پلار سره ګزاره کوئ، مور پلار سره به څه کوئ؟ ګزاره کوئ. خو هغه بعض داسې خبرې شروع کړي چې هغه د ګزارې نه یعنې واوړي. نو بعض مور پلار ډېر جهالت راوالي چې په کې بیا د سره څه د ګزارې څه ګنجایش نه پیدا کړي. دلته دا مسله چې یو زنانه دا غواړي چې زما دې بچی وشي، خاون هم دا غواړي چې بچی دې وشي، خواښه وایي چې بچی دې نه کېږي. نو مسله اول دا یاده کوي چې شریعت اسلامي ترغیب دې کې ورکړی دی چې داسې زنانه سره واده وکړه. امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، رسول الله وسلم وایي د داسې زنانه سره واده وکړه چې مینه نه کوي او بچي ډېر راوړي. وجه دا دی چې کله بچي ډېر شي دې سره امت ډېرېږي، چې امت ډېر شي دې سره د امت عزت او قدر او احترام ډېرېږي. دا ځان له خبرې موږ په نورو ځایونو کې کړي دي، خو دې ځای کې په دې زنانه باندې د مور د دې خوا کې دا خبره منل لازم نه دي او نه په دې زوی باندې د مور خبره منل لازم دي، نه، د دوو خبرو د لاسه یوه، ځکه چې دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف ورزي ده. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې زنانه سره واده وکړه چې مینه نه کوي بچي راوړي او دا تا ته وایي بچي مه راوړه. دویمه ده چې دا بچی راوړه نه راوړه دا د ښځې او د خاوند په منځ کې مشترک حق دی، مشترک حق دی. په دې کې د درېمګړي څه کار نشته. یعنې چې ښځه او خاوند غواړي چې بچی راوړي، درېمګړی څوک دی چې دوی ته وایي چې بچی مه راوړي، مسله د دوی ده. نو ځکه دې ټایم کې که دا لږ د مور خبره نه مني نو دې کې څه ګناه نشته، او دغه شان د خواښې خبره که نه مني نو په انګور باندې ګناه نشته. خو یو خبره ورسره دا یاده کوي ګورئ چې دا هلک به خپلې مور ته او د انګور به خپلې خواښې ته خبره په طریقه باندې کوي، یعنې که نه یې مني خو په حکمت په ادب په چوکاټ کې دننه به هغه پوه کوي زمونږ ضرورت دی بچي ته، مونږ غواړو چې بچي وشي او کې دا فایده ده او کې دا فایده، په طریقه په حکمت. ځکه چې کله مشران خپل جهالت مضبوط راونیسي نو د مشرانو سره څه کوي او د افسوس خبره دا ده، د افسوس چې یو نیم راشي وایي مړه نو وایي سړی ورته اخر څه ووایي خپل جهالت یې راټینګ کړی، دې کس ته دا ووایه ستا بچي شتي وایي ستا دا بچي کله نه کله تا څومره تنګ کړي، یعنې خپل جهالت یې راغستی او په هر پیر له ورته ته خاندې او ته ورسره ګزاره کړي. او دا یعنې دا ستا نه پیدا ته نه پیدا، نو چې ته د چا نه پیدا یې هغوی د دې لایق نه دي چې ګزاره دې ورسره وشي. دا جهالت ما ورته هم کړی دی یو عمر کې، موږ هم ګورې دا مور پلار سم تنګ کړي دي، هغوی راته وایي مه کوه موږ کړي دي، هغوی راته وایي وکړه موږ نه دي کړي. د یوې خبرې موږ 100 پیرې تپوسونه کړي دي، کور کې م لوښي مات کړي، سامانونه م راچولي دي، مور پلار له م زړه ګړوبی کړی دی، هغوی موږ سره ګزاره کړې دی، دا زموږ بچي دي. نو اوس چې هغوی بوډاګان شو کمزوري شو ما ورته هغو سره ګزاره نه شو کولی، لازم به ګزاره کوو. ځکه چې کله سړي عمر ډېر شي نو د ده نه م څه جوړ شي ماشوم په شان شي، بلکې ماشوم تی ښیي، ماشوم تی ښه څنګه
چې په ماشوم باندې ډېر خلک زړه سیزي راسیزي. اوس په لاره کې یو ماشوم روان وي که نه څوک ورسره هر سړی ورمنډه وایي چې راوینیسي راوینه ولېږه او داسې بله دا چې ماشوم په ترقۍ دی. ماشوم په څه دی؟ په ترقۍ دی. بل دا چې ماشوم که راولیدم بیا پاسې روان شي زیات نه خوږېږي. دا سپین ږیری د هغه نه هم کمزوری شي او دا بوډۍ د هغه نه هم کمزوري شي. که راولیدو الله دې نه کړي چې راولیدو لازم یو هډوکی ماتېږي چې مات شي بیا ټول عمر له په کټ کې پروت وي. په ترقۍ کې نه دی په کتره روان دی. ماشوم خو په ترقۍ کې دی. نو د دوی خیال زم چې د دوی قدر او د دوی لحاظ هغه د دې ماشوم نه هم زیات کول پکار دي. که نه زما دا خبرې غلطې دي. خدو او قیمتي بیان د شیخ ابو حسان اسحاق سواتی صاحب چې تاسو اورېدو. شیخ صاحب ډېر قیمتي جواب ورکړو. دغه شان نور ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسیږئ. السلام علیکم ورحمة الله.